د خوست لکڼو د ایوب خیلو جبې میدان چیرې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې هر کال د فوټبال خوندورې سیالۍ جوړیږي. سږکال بیا هم د 40 قوي لوبډلو په شتون کې د لکڼو متحد جام تر سرلیک لاندې د شانداره سیالیو پرانیسته وشوه. خوست مرستیال ولی مولوي محبوب شاه قانت په خپلو خبرو کې ورزشکاران د سولې سفیران وبلل او په وینا یې دوی هیواد او نړۍ ته دا پیغام لیږدوي چې افغانان له جنگ جګړو ستړي شوي او د امن خوښونکي دي. د ده په خبره د دا ډول سیالیو جوړول له ګاونډیانو او دنیاوالو سره د ښه او نیک چلند غوره نمونه ده. مولوي قانت زیاتوله افغانانو د تاریخ په اوږدو کې پر هیڅ چا یرغل نه دی کړی، خو د هر متجاوز پر وړاندې یې په میړانه له خپلو سرحداتو ساتنه کړې ده. د لکڼو په هر وخت کې داسې مجلسونه دایر کړي دي چې خوست ولایت خاصتا عموما افغانستان او دې سره په څنګ کې ټولې دنیا ته نړیوالو ته د افغانستان په صدقه د سولې د امن یو پیغام ورکوي. هغه دا چې دنیاوال افغانان تورنوي په دې نام چې افغانستان خلق فقط په توپک او په جنګ پیږي. د خوست فوټبال فدراسیون مشر رایبار هڅان د دا ډول سیالیو جوړول د فوټبال په پرمختګ او د ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا په رامنځته کولو کې مهم بولي او زیاتوي د همدې سیالیو له برکته موږ ته قوي او غوره لوبغاړي ګوتو ته راځي او هم مو د خوست لپاره د افغانستان په کچه د ورورولۍ جام کپ وګاټه. د ټورنمنټ کې تر 40 پورې لوبډلې شتون لري چې هر کال د جبې پر میدان باندې دا سیالۍ دایریږي. زیات شمېر مینوال تماشاچیان راځي، خوندورې لوبې وي. د یو خوا د فوټبال د رشد او د پرمختګ لپاره ښه لوبه وي، د بل خوا د سیمې ځوانان د نشهیي توکو ناوړه اعمالو څخه په امن کې وي. لکه څه ډول چې تاسو شاهد یې چې موږ سږ کال د افغانستان د خود جام یا د ورورولۍ جام تر نامه لاندې کپ وګاټو. هغه وجه د دغه ټورنمنټونو او د دې لوبو وه. د سیالیو یو تن تنظیمونکي ادمرخان حلیمي د اسلامي امارت له چارواکو او د فوټبال له اړوند مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د لوبې ته پام راواړوي او د مناسبو لوبغالو په جوړولو لاس پورې کړي. متحد جام په نوم جوړ کړی ده، د ټول خوست ټیمونه کې دي. موږ دا ټورنمنټ د دې لپاره جوړ کړی ده چې ځوانان د نشهیي توکو څخه د بېځایه کارونو څخه لرې وساتو. دا ټورنمنټونه موږ چې جوړوو تقریبا 15 کاله کېږي چې دا ټورنمنټونه موږ په لاره اچولي دي. موږ ډېر ښه ټورنمنټونه جوړ کړي دي. د ټول افغانستان په سطحه موږ ټورنمنټونه منل شوي دي، د ټول خوست په سطحه موږ ډېره تماشا لرو. موږ سره باید د فدراسیون او د سپورت نور هم مشرون چې دي موږ سره باید کمک وکړي. وروسته د لکڼو منتخبې او پکتیا لوبډلو ترمنځ د سیالیو لومړۍ لوبه وشوه چې دواړه لوبډلې په ټاکلي وخت کې د ګولونو په وهلو بریالۍ نه شوې او لوبه مساوي پای ته ورسېده.